د قوشتېپې کانال د لومړي فاز 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي. د هیواد په شمال زون بلخ ولایت کې د قوشتېپې ستر ملي کانال د لومړي فاز 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي او پاتې کارونه ډېر په چټکۍ سره جریان لري. مسؤلین وایي دا مهال د قوشتېپې کانال د لومړي فاز کیندنه په 4 مهمو نقطو کې روان دی. دغه کار د کانال په سربند په حیرتان بندر کې له ازبکستان سره د نښلوونکي سوداګریزې لویې لارې او ترانزیټي ریل پټلۍ پلونو باندې او همداراز د کار وروستۍ صفري نقطه چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موقعیت لري چارې د پخوا په څیر په نورمال شکل جریان لري. د شمال سیندیزې حوزې عمومي رئیس عبدالحکیم حاجي حکمت وایي د کانال چارې 80 سلنه سر ته رسیدلي دي او ټول ملت ته دا ډاډ ورکوي چې د راتلونکي سرطان میاشتې تر پایه به ټولې چارې پای ته ورسیږي. تقریبا څه کم 80% د دې کار یعنې سوی دی او لږ غوندې پاته دی انشاءالله او موږ امید لرو په قوي عزم سره قوي ارادې سره موږ د دې هغه تقریبا د دې سرطان 15 یا تر اخرو پورې به د دې کار خلاص شي د دې اول پاز اول تقسیم او موږ خو ملت ته دا ډاډ مخکې ورکړو چې دا به موږ انشاءالله سر ته رسوو او دا به رسیږي. نو انشاءالله اوس تقریبا هغه تعهد ته موږ نږدې سوي یو نو امید دی چې په لږ راتلونکو ورځو کې به د سرطان 15 تر اخرو پورې انشاءالله کار خلاص. دغه راز نوموړی فیسبوکي او د سرې چوک هغه ګنګوسي او تبلیغات په کلکه ردوي چې ګواکې د قوشتېپې کانال چارې په ټپه ولاړې دي او اسلامي امارت یا د ستره پروژه نشي بشپړولی. دا یو تبلیغات پخوا نه روانو چې دا امارت دا کار نشي کولی د قوشتېپې کانال دا شروع کوی نشي هغه شروع سو الحمدلله بیا ویل چې دې چارې په مخ نشي بیولی چارې په مخ روانې دي نو بیا دې ته ورسېدل چې اوس بیا دا تبلیغات شروع کړي چې دا اوس معنا بند سوی دی کار په ټپه ولاړ دی نه کار الحمدلله جریان لري تاسې وینئ هغه دی او انشاءالله ډېر زر به د اختتامي خبره هم موږ تاسې شاهد اوسو دی انشاءالله. ورته مهال د قوشتېپې کانال فني او تخنیکي انجینران هم د خلکو دروغجنې اوازې ردوي او ولس ته د ډاډګرنې سربیره وایي چې د کانال چارې په رښتیني ډول په ډېرې چټکۍ سره روانې دي. فعلا کار در ساحه 75 کیلومتری جریان داره دیگه ماشاءالله ماشینری شرکت ما بسیار زیاد است و کار بسیار با سرعت جریان داره دیگه انشالله برای مردم اطمینان میتیم که کار کانال به زودی انشالله تکمیل میشه و او صورت را که ما فعلا متوجه هستیم کار بسیار با سرعت جریان داره. کار جریان لري او د دې کار ډېر په شدت او سرعت سره روان دی انشالله چې ډېر زر به د لومړي فاز کاري چارې انشالله تکمیل شي او پای ته به ورسیږي. د اسلامي امارت مخالفین او د کانال له چارو نه خبره خلک په داسې حال کې د قوشتېپې کانال د کار بندیز خبره کوي چې د یاد کانال د لومړي فاز چارې کابو مخ په خلاصېدو دي چې ډېری ماشینري او کارکوونکي وزګاره دي. د قوشتېپې کانال مسؤلین وایي د لومړي فاز د چارو له بشپړېدو سره سمدلاسه د دویم فاز کارونه بیرته پیلوي. د هیواد په شمال بلخ ولایت کې د قوشتېپې ستر ملي کانال د لومړي فاز 80 سلنه چارې پای ته رسیدلي دي. دا مهال په دغه کانال کې 3000 ماشینري کار کوي او همداراز 15000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. مسؤلین هغه ګنګوسې ردوي چې د قوشتېپې کانال چارې په ټپه درېدلي دي.